मेहमान नवाज हैं ستاسو د مخې د هر شي د نیمېلوي غصب مال دا ډېر سپیشل خامخا ویزټ کی ځکه چې دا په ژوند کې خامخا ویزټ السلام علیکم ویډیو تباہی وکړه ماما چې کم دی ته ورځې د ویډیو نه کم نه دی نو څومره لار پاتې ده اور پیره د څنګه وایي نو راغلي دي طرف ته هغه ګډي صفاتونه کوي د علاقې ونن سنا ساتو وخت پروګرام زمونږ جوړ شو بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو کوربه اظهار هاشمي یم او تاسو ګورئ زموږ پښتونخوا. زموږ پښتونخوا همیشه دغه کوشش وي، دغه هڅه وي چې کلیوال رنګونه او خوندونه او د وطن ټول ښایستونه په خپله شیشه خوندي کړي. نو دغه شان یو ځل بیا راغلی یو سوات ګبینجبیت چې ډېر ښایسته او خوندور ماحول دی. نو کوشش کوو چې دغه ښایسته نظارې تاسو سره هم شریک کړو او د خلکو تاثرات هم تاسو سره شریک کړو. نو موږ سره اوسئ. ډېره مننه. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग गबीनजब्बा में मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। वादी सवात में आगे ये है। काफ़ी टूरिस्ट अब इधर आ रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए एंड इट इज़ वर्थ विजिटिंग, डू बिलीव मी प्लीज़। ये तकरीबन आप मैंगोरा से 60-65 किलोमीटर के फासले पे आगे आप आएंगे तो कालाकोट से लेफ़्ट ले लें और 12-13 किलोमीटर पर लालकू एक गांव है, उधर आप गाड़ी पार्क करें और तकरीबन उसके बाद 1 घंटे की ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग मॉडरेट है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा आसान है, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप वो दिखाएं, उस तरफ सनोबर के जंगलात हैं
और इसकी हाइट तकरीबन 8,600 फीट है और the weather is quite pleasant at the moment. In summer, in winter they say that it's a bit harsh. और लोग अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, बजाय कि लोग मरे जाएं या दूसरे एरियाज़ में जाएं और लोग उनको थोड़ा सा हार्ड टाइम दें, बहुत ज़्यादा चार्जेस लें। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है टेंट विलेज, बड़ा मुनासिब इसका रेंट है। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ वो मौजूद हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि सब जो टूरिस्ट हजरात हैं जैसे ही इजाज़त मिले गवर्नमेंट की तरफ से इधर आएँ और इस जो न्यूली फाउंड वैली है इसको एक्सप्लोर करें। बहुत शुक्रिया। بنجبه ته وختو او زه درال ته مونږ یو د بنیر او زه درال ته ما د اسپل مال بیا دا ډېر سپیشل ځای دی روان یو خوا بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د جمدل سمر باغ نه راغلیو صدبر کینه ما زموږ ملګری جاوید هم راغلی او ماشاءالله ډېر ښایسته دی نیچرل بیوټي ده او عامو خلکو ته ولس ته دا خواست دی چې دا دی خامخا ویزټ کړي ځکه چې دا په ژوند کې خامخا یو ځل کتل پکار دي دا غونډ خلک دلته راغلی ماشاءالله د لرو لرو ځایونو او دا په سوات کې دی چې ګبین ژبه ورته وایي نو عامو خلکو ته خامخا دې ځای ته ویزټ وکړي او ریګولر راشي او زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ماله مقرره کړو زمانم دې څه تاسو کو چې دې ځای په باره السلام علیکم اول ټول ته سلام وایم ما د طرف نه سلام خیبر سوات ته راغلیو سوات کې پنجابي ته راغلیو ډېره یو زبردست او ډېره یو ښایسته سیندري ده مونږ یو شپې ته راغلیو یو سټې دپاره خو اوس غواړو چې یو دوه شپې وکړو د خیره سره ډېر زبردست او ډېر ښایسته ځای دی تاسو هم کولی شئ چې انجوای ته راشئ او ډېر کومینه په خیر راغلی یم چې تاسو لاله یو زمونږ سره کېناستئ او د خپل قیمتي وخت زما سره خراب کو زه خو تاسو زمانه په دې باره کې سوال وکړو چې تاسو په خپل ځای باندې خپل ځای په موضوع باندې خبرې وکړئ زه به دا ووایم دا نور حالات خو تاسو ولیدل چې ټینټونه دا خو تاسو ولیدل کوم د پخلي سیستم چې دی جو هغه زمونږ سره دغه دی مخامخ دی نیغ په نیغه تاسو ګورئ او دغه دکان چې د دکان هم تاسو د مخې د هر شی د میلاوي او سیاح خلکو ته زم چې دیو راشي او د ځای انجای کی وګوري ځکه چې دا په دنیا په د خایس په زینو کې دا دریم نمبر دی ګبین جبا چې دا دریم نمبر دی ډیر مننه کوم تاسو